السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نهم رمضان د نهمې روژې د وظایفو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دوستانو، نن چې کوم د نومونو فضایل او برکات به تاسو ته وړاندې کوم، نو ټول واورئ، په خپل هم پکاري، په خپل عمل پرې وکړئ، او دا خبره که چېرته ستاسو پکې حاجت نه وي، بل څوک وي چې هغې ته دا وښایي. نو نن چې کوم د نومونه دي هغه د الله رب العزت پاک نومونه چې کوم دی، الخالق پیدا کولو والا او البارئ سا اچولو والا. الخالق د هغې خو فضایل خو ډېر دي، خو زه مختصر وایم. د دې کې خو دا شی چې د چا نه یو څه شی ورک شوي، یا د کور نه انسان بچی ته چېرته ورک شوی، یا څه مال ته ورک شوی، نو که چېرته 5000 مرتبه دا د دې ورد وکړي، نو د ده مال به را پیدا شي. دا د روژه کې ځکه که د ټول کال کې د شی ورک شوی، یا د چا بچي ورک د روژې د نهمې روژې باندې دا وکړئ، د هغې نه علاوه هم کولی شي، خو دا وکړئ. نو که د ده مال یا اولاد یا څوک ورک شوی یا تښتېدلی، نو انشاءالله کور ته به راشي. دغه رنګې که چېرته د ټولو آفتونو مصیبتونو لپاره هم ډېر بهترین دی. او دې په فضایلو کې داسې هم راځي که چېرته دا اسم مبارک یا خالق همیشه خلق وي، نو الله رب العزت د دې ذکر په برکت سره الله یو فرشته د انسان لپاره پیدا کی، او هغه بیا د ده طرف نه عبادت کوي، او د دې د ویونکو چې کوم دی هغه فرشته به د لپاره عبادت کوي، چې څومره عبادت کوي د هغه فرشتې عبادت به الله رب العزت د ده په حساب کتاب کې لیکي، او د مخ به نورانی وي، مخ به ښایسته وي. او ښه د چا چې اولاد نارینه نه وي، نو په دې ورځ باندې ووایي 1000 مرتبه یا خالق ووایي، نو اولاد نارینه به الله ورکي. او دغه رنګ که چا سره هم جنګ جګړه وي، یا څوک تاسو نه قلاریږي او تاسو وایي زما دشمنان دي، نو که چېرته دا تاسو 300 ځل ووایي یا خالق یا خالق یا خالق، نو هغه دشمن چې کوم دی هغه به شکست خامخا خوري. او البارئ دا جی د دې خپل خواص او فضایل دي. نو که چېرته یو شنډې ښځه 2 روژې ونیسي او په اوبو باندې روژه ماته کي، او هغې نه پس 21 ځل البارئ المصور ووایي، نو انشاءالله العزیز الله رب العزت به حمل چې کوم دی د دله به الله اولاد ورکي، او اولاد نارینه به ورکي. خجي دلته تاسو وایي چې تا دغه وکړه 2 روژې ونیسي، نو که تاسو دا اوس چې کوم دی تاسو الریډي پر رمضان میاشت کې، او دا زه په نهم رمضان تاسو دا وظیفه ښیم، نو تاسو 2 روژې نیولي، بلکې 8 روژې نیول شوي دي. نو دا که چېرته دغه که داسې زنانه وي، څوک نارینه هم زما دا اوري، او د هغې خور خورلڼه تره لور ماما لور خاندان کې خپل او ښځه شنډې وي او بچي نه راوړي، او علاج ډېر علاج سره نه کېږي، نو هغه ته دا وښایي چې روژه به چې کوم دی اوبو باندې به روژه ماته کړي، او د هغې نه پس به 21 ځل یا بارئ یا مصور ووایي، نو یو به الله رب عزت د ده حمل د په ماشوم به الله ورکړي، هغه به هم نارینه ورکړي. دغه رنګې که چېرته یو څوک ډاکټر دی، او هغه همیشه هغه غواړي چې ما له ډېر مریضان راځي، خو زما دې مریضانو ته الله شفا ورکوي، نو هغه یا بارئ چې وایي، نو انشاءالله العزیز د ده په لاس کې به الله شفا اچوي. هفتې په ورځ باندې که چېرته دا د دې رمضان نه علاوه د هفتې ورځ که چېرته 100 ځل چا وویل، نو الله رب عزت به جنت الفردوس ته ورسوي. همدا عمل دی په نهم رمضان باندې چې وکړي، نو الله رب عزت به د ده جنت الفردوس نصیب کی، صرف د شپې 100 ځل ویلو سره. زما په حساب باندې 10 منټه پې نه لګېږي، نو دا ډېر زبردست دی. په دې ورځ باندې که څوک د خپل حاجت د پوره کولو دپاره دا وظیفه وایي، نو 244 ځل ووایي په نهم روژه باندې، یو پېشمني نه والا تر بل پېشمني پورې. نو انشاءالله العزیز 244 ځل سره ویلو سره به د ده چې څه قسمه مراد وي، څه قسمه مراد، بچي نه وي، مال نه وي، وادي نه کېږي، څوک یې خوښ وي د هغه سره رښتې خبرې، بل څه کیس وي، څوک یې جیل کې وي، څه چې وي، نو که چېرته دا وي، نو الله رب العزت به
څه وکړي جي د ده هغه مراد به الله پوره کړي. او بس دغه رنګې د دنیا د آفتونو نه، د مصیبتونو نه، د مرضونو نه، د آفتونو نه کنه د دې نه سلامتۍ دپاره یا بارې او ویل چې کوم دی ډېر بهترین دی. الله رب العزت به هر قسم هغه مشکلات د دې سره ستاسو حل کوي او حاجتونه به الله پوره کوي.